او دارنگ مشوره ورکون کی خزی الله رب العالمین پا اغا امت کی خدای پاک بی بی خدیجی تا دا تاج او دا عزت ور پسر کو طول وی الحمدللہ بیام وی الحمدللہ دا دا محبوب علیہ السلام رنبے وعدہ مبارکو دا پا دا سی دور او زمانہ کی وشو چی ابو طالب سے داغی وقت کی اغسرہ دا معلوم سا ناس درک لگی دلو لیکن بیام پا دی خوشحالی نپویدلو چی زمی دا دی ورار خوشحالی سنگا ون مانزما او دی تا سرنگ دخکولا او خوشحالی ور پا برخکم چی زما یتیم او یسیر ورار خوشحال شی زما دی یتیم او دی یسیر ورار زلط سکون او خوشحالی ملاو شی عزیزانو پدے باندے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک اغیو عجیبہ قصیدہ فرمائی لیدا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرمائی چکلد حضور علیہ السلام کورتا جنج مبارک رازی او د حضور علیہ السلام بی بی مبارک رازی ابو طالب سے دسو مرگرو سرا اوڑان دے روان دے او د حضور علیہ السلام پا اگا مبارک باندے لاس اچولے دے حضور علیہ السلام مبارک زان ترانیز دیکھو او حضور مبارک چی اولی دل نتر مبارک جاڑی عمار ابن یاسر تپوس گئی ما سر سوچ پیدا شو فکر را سر پیدا شو چی ابو طالب سے بولی جاڑی عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی لزرا نزدی شما ما د حضور علیہ السلام پوگا مبارک باندی شان لاس کی خود لو ما چی اولی دل تراورار دوار جاری ہی زما دستر گنم اخ کے روانی شوی ما ولچی یا رب العالمین دا ابو طالب سبستر گم دا جڑان ڈکی دی او زما دا یار او دا معشوق سرگم دا جڑان ڈکی دی ٹنگ نشما ما ورتا او فرمائل اے زما مرگریا ستا پسترگو مبارکو کی نند خوشالی پزے باندی جڑا گورما اے دا اللہ محبوبا زما دی پر عبدالجلال قسم ہوئی چی دستا پشانتی نکاح پسر زمین بانی دا بلچا شوی ندا بیات دمر جاڑے اخپ ولی وی حضور علیہ السلام مبارک نماتا دیر سے ڈگ ڈگ شو لیکن جواب ران کرے شو ابو طالب سے ماتا مخراوڑو لو اید یاسر زویا اید یاسر بچڑیا مامی دخپل ورار مخ کی مامی دورار پتندی کی واللہ تصویر دخپل ورور دا عبداللہ سے اولی دلو کاش کنن عبداللہ سے جوندے وے کاش کنن زما غرور جوندے وے چه زما رور خپل د بچی خوشحالی لیدلے وے ما دخپل بچی تا اولی دل ما ویل کاش چنن پلار جوندے وے کلمی چی دوبارہ ورطا نظر وا چولو نو ما دخپل بچی پتند کی دمور مینا و محبت اولی دلو ما ویل کاش کنن امین جوندئی وے نن زما بابی اور اندار جوندئی وے دخپل بچی پا خوشحالی باندی بسمر خوشحال وے اے بچوڑی آز چی جاڑم پلارا امور دی جاڑما حضور علیہ السلام مبارک تے او فرمائی و زما بچوڑیت جاڑما حضور علیہ السلام مبارک دے پینزو وشتو کالو ظلمے دے اے زما گران کاکا ما تا اغورز را یاد شلا چکل ما مور قبر تولاڑو ما بد مور قبر تاس کولو اے اما جان اے گرانی مورے اے گرانی مورے زدی پچا اس پار لما دسی خسوک چا سرن کی چی پلار کی مرگرے پریدی
نو اے زما گرانا کاکا جانا ما تا اغا مرحل را یاد شلا سیرت ابن حشام لکھلی دی وی حضور علیہ السلام میں ابو طالب سے بزان تران نزدیکو ابی لہب ور پسر آگئے ورتوی اے ورورا اے زما دادا زویا خلق ظلمی نجڑی ظلمی خوشحالی تاخپل ظلمی ورار اجڑولو ابی لہب ورتوی جاڑا مان ابی لہب نے لاس کو لاؤ کو ورتوی اے ابو طالب کاکا اے دعالی سے پلارا زمادی پر اب ذوالجلال قسم ہوئی زمادی پر اب دکابی قسم ہوئی مانا اغور زہیر ندان کل چیز دخپلی مور نہ جدا کی تلما مائے قبر تبار بار لی دل تردیچ مانا زمات رو اللہ سنتا اکل ماتے افرمائل اے بچڑیا یوازستا مور مړ شوی نه دا د جهان ډېر بچی یتیمان شوی دی ما خپل مور ته فرمایل اے ګرانې مورې د دنیا رواج د مخخي څنګه ده خلق چې د ځان نه مرګره جدا کوي هغه سره مخاخه څنګه امام زرقانی رحمت الله علیه لیکلی دی وای حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل کاکا ز د مور قبر تلاړم کله چې د مور قبر ته ودرې دلم والله العظیم چې زه د مور قبر ته ولاړم مال د مور د قبر نه تسلی ملاو شو ما ته یو پرشتہ راغلا د مور په شکل باندې ودرې دلا ما ته وی اے د خدای پاک بندا اے د رب العالمین پاک بندا خپکی گمان اللہ رب العالمین ستا د صبر د پارا رب العالمین انتظام فرمائلو نمال تسلی ملاو شو لیکن اے کاکا جانا نن اغا ٹیم راغے چه زما د مور اغا جدائی دی ما تا دوبارہ بیر آیا دکڑلا عمار ابن یاسر وی دی خبر سره چې د حضور علیہ السلام د خورین وطلی مالم جڑا راغلا چه یا یقینا نن حضور علیہ السلام بس نه مور شتا دے نه پلار شتا دا خود ظلمی او خوشحالی وی حضور علیہ السلام مبارک د بی بی خدیجی سره داسې ژوند تیر کړي خدیجه انتهایی او خيار وا خاتون جنت انتهایی او خيار وا خاتون جنت انتهایی الله پاک ډیر لوی استقامت ور کړو بی بی خدیجی سره چړمبه ملاقات شو بی بی خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها سره لمبه ملاقات حضور علیہ السلام ته څه قسمه تسلی ور کوله څه قسمه تسلی ور کوله درې مورز باندې خدیجه رضی الله تعالی عنها د خپل کور په طرف باندې راغله ورقه ابن نوفل سره کې ناستا ورقه ابن نوفل ورته فرمایي اے خدیجه دارات وایا چستاڑم بیش باندی د حضور علیہ السلام پکور کی سے قسم خوب لی دلے دیں و خدیجی خوب رات بیان کا ورقہ ابن نوفل بی بی خدیجی تو فرمائل بی بی خدیج پجڑا شلا ورتوی اے کاکا جانا ما خو عجیب خوب لی دلے خدا را تا اوایا چی زما دو خوب نت چا خبر کڑلی اغی ورتا او فرمائل اے خدیجہ پکمش پچی تلاڑی ما خوب اولی دلوں دا جنابی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کورتا مبارکی را روانی دی یو دیر عظیم الشان جمدا ما تپوس کڑلو چی دا مخ کی سلور زنان سوک روانی دی نو ما تاواز ملو شو چی دا سلور زنانا دا بی بی خدیجت الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ دوادا او دنکا مبارکی تراغلی دی وی ما ډیر تلاشو کو چې دا زنان بسوکوي
बीबी खदीजी ورته په جړا کې و فرمایل اے کاکا جانا دک خوب مالی دلې دی ز په خوب باندې ودوما زمنګ دروازه کولو شولا ما اولی دلا یو مزیدار زنان راغللا مزیدار وجود دی ډیر دنګ زنان دا ډیر مزیدار خپل سترګې دي ډیر مزیدار رنگ الله ور کړی دی ډیر مزیدار आवाज الله ور کړی دی دغه زنان ما تراغللا زیزان ته ودرولما زیغي کې ځان ته تیپ پوړان لیکلما زی په دواړه مخ باندې خپل کړما بے زما تندے خپل کړلو ماته او فرمایل اے خدیجہ د دنیا افضل ترین انسان دی مبارک شاه وای د دین بعد بل زنان راغللا اغي ما تغي ګرا کړلا زیزان ترا نږدې کړم په دواړه طرف باندې خپل کړم بیرات او فرمایل اے خدیجہ امام الانبیاء د تمام پیغمبرانو امام خاوند مبارک شاه ماغه ته فرمایل الله رب العالمین دې تا ناراضی شي امين و ادره مخزرال بے ما تغی گرا کړلا ما ته فرمایل اے خدیجہ مبارک دیشان اے خدیجہ مبارک دیشان د داسې خاون سره نکاح دی مبارک شان چې د دې خاون د پاره چې کوم منصب ملاويږي تمام پیغمبرانو د دې نبی دراتلو زیر خپل امت ته ټیم پټیم ور کړی دی وای چې کله بل زنان راغللا سلورم زنان ماته غیږ چاپی رکړه ماته او فرمایل اے خدیجہ مبارک دیشا د عرش مولا مهمان دی مبارک شاه وای ما ورته او فرمایل چې د عرش مولا مهمان سوق دی وای ماته او فرمایل چې هر نبی که ابراهیم خلیل الله اور تروانو نو رب العالمین ورته تسلی ورکړلا اے خلیل ز در سره ایمان که موسی کوه تور تروان دے الله رب العالمین وی کلمه ز در سره ایمان که عیسی علیہ الصلوۃ والسلام در رب العالمین پکوټه کې گیریږي رب العالمین وی ز در سره ایمان لیکن اے پیغمبر استاد سے خاوند چې رب العالمین ورته وی اے نبی زبد داس منصب ته ورسوما چې تمام پیغمبران د دې منصب نه عاجز دي چې هغه سفر د عرش مولا دی ټول الحمدلله ورقه ابن نوفل ورته وی اے بی بی اے زما ګرانی وريري دا دې تاسو کړلو لومبي زنانه سوق ورته فرمایل کاکا جانا سلور والا زنانا ما سره کې ناستلی چار چا پیر منس کی زناستوما اری اورا باندې د ګولونو لپه لپه شندلی بے ما ته فرمایل اے خدیجہ دا پیجنی یوی تعارف کولو ما ورته فرمایل رمبای زنانه راتوي دا چې تا سره غاړه ملو کا دا دی او پی جندلا ما ول ما خو پی جندلی نه دا ما ته او فرمایل دا د آدم علیہ الصلوۃ والسلام بی بی مبارکہ او د تمام انسانیت مور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا دا بی بی حوا دا وی زړه خوشاله شومان وی بیا بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا راته فرمایل دا چې زما تعارف در سره وکړلو دا دی او پی جندل کنا ما فرمایل ما خو پی جندلی نه دا وی دا د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام مور بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا دا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا دا وی بیا راته فرمایل بی بی مریم مخرا واړولو چې دا زنانه پیجنی کنا ما ورته فرمایل نه پیجن ما وی دا بی بی هاجرہ مور د اسماعیل او بی بی د ابراهیم خلیل الله علیه الصلاۃ والسلام دا بی بی هاجرہ دا وی سلورم زنانه پاتې شولا وی درې واړو په جمع باندې فرمایل
چې اے خدیجه دا زنانه پیژنې کنا؟ ما ورته فرمایل نه پیژنم. وای غي دا دواړه لاسونه اوچت کړل. وای اے زما کاکا جانا کله چې دواړه لاسونه راته برکړل ما ولیدل په دې لاس کې د نور په شان دی یو پړقاو شغل راخکار شولا. ما فرمایل دا سوق دا هغه راته فرمایل دا بی آسیہ رضی الله تعالی عنها دا بی آسیہ دا. ما ورته فرمایل په دې لاسونو کې دا ډیر زیات رڼا ده د نور په شان دی دا څه شی دی؟ راته فرمایل اے خدیجه دا هغه بیبی ده چې د موسی علیه السلام په ذات اقدس ایمان راوړو. فرعون ظالم ورته په دې کې میخونه والدي. دا هر هغه داغ دی چې نن ته د 14 سپوږمۍ نه او د نور نه زیاته پړقا خېږي دا هغه رڼا ده. وایي زه په ډېره مینه باندې اوچت شوم او ما د بیبي آسی د لاسونو دا ښکلا او دغه رڼا مې ښکل کړه. ما خولې ته رانږدې کړه. بیبي آسی ته هر یوې ښځې اواز وکړو اے آسی مبارک دې شه ته ډېره بختوره یې کمې شونډې چې د جناب رسول الله سره په خبرو باندې الله گویا کړې. نن هغه شونډې مبارکې چې د پیغمبر سره په خبرو باندې به مشوره ورکوي نن د هغې شونډو نه ستا لاس ته برکت میلو شو. بیبي آسیه رضی الله تعالی عنها د هغه بیبي ده اے خدیجه چې فرعون ورته په لاس باندې میخونه وهلي دي او هغه د میخونو رڼا ده چې نن د بیبي آسی مخ کې او د بیبي آسی د لاس نه پړقا روانه ده. بیبي خدیجه چې دا خوب بیان کو ورقه ابن نوفل ورته وی چې اے ګرانې ورېرې مبارک تشا تا ګوره داسې خاوند نه دی کړی چې ګنډې دا عام زلمی دی. دا یقینا امام الانبیاء دی. دا یقینا د تمامو پیغمبرانو د زیرو او د بشارتونو نتیجه ده او دا یقینا هغه پیغمبر دی چې د تمامو انبیاءونه افضل او بهتر دی او دا یقینا هغه پیغمبر دی چې عرش مولا ته به الله بلی. او اے خدیجه دا د لاس پړقای چې درته وښودله دې کې یو لوی عبرت دی یو لوی خبر درته درکو. بیبي خدیجه ورته فرمایل با کاکا جی څه خبرې راکو؟ وای درته وویل چې ووره دین ټول تکلیف دی خو په دنیا کې د تکالیف برداشت کړل ان شاء الله بیا به د قیامت کې د لاس او د هغې ځای نه پړقا او د نور رڼا خېږي چې په کوم ځای باندې تا ته دنیا کې د اسلام په وجه تکلیف ورسېدلو. وایي دا یې درته په دې باندې خبر درکو. عزیزانو د حضور علیه السلام ټبر مبارک 3 ورځې بعد د ورقه ابن نوفل د ملاقات نه بعد واپس ابو طالب صاحب راغی او د هغې سره نور زنانم راغلی په ډېر عزت او مقام سره هغه د ځان سره روانه کړه. بیبي خدیجه یقینا د نبی علیه السلام هغه ملګری وه هغه مشاور او وزیره وه درته ویلی نشم. الله رب العالمین ورته ړومبی زوی ور نصیب کړو د هغه نامه وه قاسم رضی الله تعالی عنه. دا د نبی علیه السلام ړومبی زوی دی الله رب العالمین ور نصیب کو. پیغمبر علیه السلام د دې بچی په پیدایش انتهایی خوشاله شوی ډیر زیات خوشاله لیکن د رب العالمین فیصله داسې وی الله پاک جل جلاله کله کله امتحان داسې راولي په دې کانو خلق امتحانات راځي. بی خدیجه رضی الله تعالی عنها فرمای نبی علیہ السلام به یوازي د خپل بچی سره مینه نه کوله داغه عادت طیبه مبارکه داو چې د هر چا سره مینه کوله. تاریخ لیکلی وای حضور علیہ السلام انتهایی غمجن او خپو د بیبي خدیجه د تر زوی هغه یو غلام اغسته و. غلام بیبي خدیجه ته په ومه کې خوشحالي کې ورکوي داستاش. عام طور سره زمونږ د پښتانم یو رواج کوي زمونږ بعضی رواجونه خراب نه دي اکثر چې دا لومبه سفر باندې زمونږ لور راشي یا بچی راشي د خاوند د کور راغی ته د پلار کور څخه تحفه ورکوي دا د عربو دستور بد رواج نه دی. خپل لور ته سړی تحفه ورکي خپل لور ته سړی یو داسې عزت والا سیز ورکي داسې ګناه خبره نه ده. دې ته د خپل کور د خوانه ورنه خدیجه خو ډېره مالداره وه او دا غلام ورته ورکو. دا غلام څوک زید ابن حارث
غرض می داو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتهایی رحم لرلو په هر چا باندې، هر چا باندې رحم لرلو. یو ځل خدیجه وته فرمایي محبوبه د نبوت نه بعد ورته وی چې د ژوند یو داسې عجیب او نادر واقعه ده قران د ملاویدون وړاندې راته وخایا. هغه ورته فرمایل چې عجیب او نادر واقعه بتاله ز بیان کوم، خو یو ځل په سفر کې روانم ما تعالی قران کریم نو ملاو، معنا زه د الله رب العالمین د خوانه د وحی شروع لا نه وشوي په لار روانم او یو ګډبه روانو ګډي ور سره وي. ما چې ولیدل دا ګډبه داسې په حالات د تکلیف کې ستړی شوی، هغه ستړی شوی نو زه ورته راغلم، ما ورته چې دا ګډې ته دې ګډو ستړی کړی. هغې راته وفرمایل چې او لږ تکلیف دی راته، زما عمر وی تقریبا د 14 کالو ترمنځ. الله اکبر. حضور علیه الصلاۃ والسلام ته الله څخه کلی اخلاق ورکړي دي. قسم دې موږ او تاسو نن څومره کلکه غټه دعوه کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امتیت، موږ د نبی علیہ السلام امتیان یو. خدام زړه کې کلم نه دی راغلی چې زما دا ګوانډي تکلیف کې دی، په دې باندې تکلیف دی، نه موږ مړه بس د خدای د هر سړي مل شي. الله اکبر. بی خدیجه ورته وی چې ښا یرا زنانو کې عجیب صفات او بی خدیجه کې ځان ته خصوصیات. بی خدیجه نه چاته پوسو کو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زندګۍ حالات راته بیان کا، چې ته ملمنه تل واغي ورته ول د کوم حالات درته بیان کوم، دا تکلنۍ حالات بیان کوم، کله لس کلنۍ بیان کوم، کله 12 کلنۍ بیان کوم، کله 14 کلنۍ بیان کوم، کله 14 کلنۍ بیان کوم، تراته وې د کوم حالات درته بیان کوم. ټول حالات د نبی علیہ السلام هغه په ذهن کې بالکل داسې د زړه په محبت باندې لیکلیو. اے د الله محبوبا دارات اوایا د ژوند یو داسې لمحه راته بیان کا. ورته او فرمایل اے خدیجه ما دې ګډبته او فرمایل تستړې شوي، ما ته او فرمایل والله ام داسې دا ما ورته خپل صادر لاندې وغړولو، ما ورته ویلي په دې باندې ودشا دغه بابا جی په دې باندې سر کې خودلو، ما ته ویلي اے بچړیا زه په دې صادر باندې نسملما، دا صادر دی ما تراغون کا د بالغ په شکل باندې راته کېدا. ما ورته ویلي اے بابا جی په دې باندې ځان محفوظ کا د خورنا، ما ته ویل والله زما جامې پلیتی دي او استاد دا صادر ما تډیر پاک او مزیدار ښکاری، دا د ځان د پاره عزت ګڼما چې زید ځان د پاره بالغ کما. وای ما ورته صادر را واغستلو، کله چې ما ورته صادر کې خودلو زړه کې مدارال چې دې بډیر ستړې وی راشه صادر ور باندې بر وغړوا او د بالغ په ځای ورته پتون کیدا. ما ورته ویل اے بابا جانا سر مبارک دی زما پتون باندې کیدا. ما ته او فرمایل اے نوجوان عمر دې د 14 کالو دی او خو یو خصلتي والله د او یو کالو پشانتی د پوی انسان خوې دی ده او بچړی ز خدا سے ود کیدل نشما، ما سره خو ګډی دی ز دومرستړې ما کستا په زنګون می سر کې خودلو اسنه چې ګډي زما بل طرف تلاړی شي. ما ورته ویلی بابا جان خپکه غما ټول ګډي بد دل تسری او اے بابا جی په دې زبان سر کې دا وای چې کله دا ګډي هغه دومره ستړی شوی چې کله زما په زنګون باندې سر کې خودلو نو زه ورته ګورم بابا باندې خوب غلبه وکړله، ټول ورځ زما په زنګون باندې خوب وکړلو. ما ته سوچ فکر راغی
ما ته فکر راغی چې یا الله اسنه چې بابا لا سنور تکلیف رسیدلې نه ما د بابا پوګ باندې لاس کی خودلو وای بابا دومره خطرناک خوب نیولیو چې بالکل توجه مون کړلا په دې بل طرف باندې سر راواړولو. اے خدیجه دغه ورځم لاړه او بیګا تشپم را باندې راغللا. او خدیجه داس بیګا لشپم تیر شولا. کله چې بابا په بل طرف باندې اوختلو نو ما به په آرام باندې سرم اړولو، ما ور باندې خپل صادر غړولیو. سبا مازیګر راغی، بابا سترګې وغړولې، ما ته وی اے بچوړیا ما خو ماس پخین تال پخ په باندې سره خو دیو هاي پتا مم نا وخت کړلو تا بس کارو کنان. ما ورته ویل اے بابا جانا خوب دی پورا شلو کنه وی والله داسې خوب می برابر شو. ما ویل کما تو میشت خوب کړی دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ما وته فرمایل اے خدیجه ما ورته مخرا واړولو چې اے بابا جانا تا باندې وشپم تیر شوی دا، پرون ورځم دربانې تیر شوی دا، نن دربانې مازیګر راغی. وای ما ته ویل اے بچوړیا زما ګډي داسې ګډي نه دي، دا یو ګنټه په یو ځای نه تیري. لیکن رب العالمین تینا داسی تار تاو کړو چې اورز دو ورځې یو شپه الله رب العالمین ټوله ګډي عمل ته سنبال کړي وي سګړې وړاندې رستلار. ما ورته आवाज کو اے د رب العالمین مخلوقا اے ګډو اے بيزو د خدای په حکم باندې خپل خاون ته واپس راشي. وای ټوله ګډي شیندوانه شوی او ټوله واپس را روانه وي. وای دی خاون دی ورته قتل وای ما ته ویل چې ته عیسی علیه السلام نه. وای ما ورته ویل چې نه زه محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت نه وړاندې معجزه ده. نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین دومره لوی شان ورکړو. یو ځل مرګری را سره لاړل، خدیجه مرګری را سره لاړل، دی به خبره کولې. وای مرګری را سره لاړل، هغه سره د ځان د پټولو سامانو ار یو په ځان باندې خپل صادر راواچولو او ځان خپل قضای حاجتی پوره کو. وای ما ته مرګرو ویل چې ته کوم خوازي؟ وای مال چې زه داسې زما وای ونه ډېر زیات لری وي، ځنګل د ونه ډېر لریو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وای دا مرګرو میرا ته قتل. وای ما आवाज کو اے د خدای پاک مخلوقا اے بوټو د خدای په حکم باندې دل تراشي. وای اے خدیجه ما قتل د سلورو طرفونو اونې را روانې وي او زما د وړاندې سرونه کته کړل او زه دا غوونو په سوري کې چې کوم د خپل قضای حاجت تکې ناستم او چې کله را اوچت شم نو ما اول چې اے بوټو د خدای په حکم باندې خپل مقام ته لاړ شي. وای زما درېو مرګرو هغه بوټي اولیدل چې هغه بوټي ار یو خپل بوټي خپل مقام ته روانو او په خپل ځای کې الله رب العالمین واپس ونه نال کړلې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی دومره لوی شان ورکړو. بی خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ورته وای اے د الله محبوبه زبم درته د خپل ژوند یو حالات او واقعه بیان کوم. وای ډیره خلا خدیجه ورته وای زبم درته بیان کوم. وای بیان کراته. وای اے زما خاوندان یو ځلې زما د خاون ورور زمون په خاندان کې واده جوړ شلو. ما پس راغلاله ما ته وی زمون د قوم رواج دادې چې زنانه به التبوزو. وای ما ورته فرمایل ډېر خدا لیکن خبر ادا ده کمزه چې شراب وي کمزه چې جواری وي ز التزمانا. وای ما ته ویل چې ځان نه دومره پاکه خزم جوړوا. وای ما ورته ویل چې والله العظیم زړه پاکه خزایما زړه پاکه ایمان. وای ما ته وی چې ستاده پاکوالی نه خسدا سخو پیش کسدي ستاده پاکوالی. وای زمنګ په کور کې او بوت ولاړو ما ورته کله سجده کړې نو ما ویل یا رب العالمین کزما حیات ته منظور ای یا الله دغه کانه بوت خدایا پس مکه باندې را وګرځو ماتی کا.
وی والله العظیم چې مالی دلو هغه بوت الله پاک را وګرځولو او سره سره لار. وی ما ته می هغه ول چې بالکل واقعي خبره ده چې ستا په پاک دامنۍ باندې زما شک ختم شو، ته بالکل پاکه خزی ستره خزی. او به ورته ویلې اے دا الله محبوبه ګوره یو خبره درته کوم، ما په عمر کې دا تندې بوت ته ټیټ کړی نه دی، بوت ته مې په عمر باندې سجده نه ده لګولې. او ای بیا راته وفرمایل چې اے دا الله محبوبه دام یاد ساته ګوره ما په عمر کې نظر غیر الله نه دی کړی، معنا د بل چا په نوم مې منښت نه ده کړی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبي خدیجه چې دا خبره ورته بیانولې، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته ډیر زیات خوشاله. بیبي خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها چې کله دا غلام راوستو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحم ته ګوري، صلی رحمت ته ګوري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته و فرمایل اے دا الله محبوبه ما دا خاون ما ته د خپل پلار د کورنا دا غلام ملاو دی او ما دا غلام ته زما خاون دی، ما تعالی درکو تعالی محبکو ځان د پاره قبول کا. و چې کله زما دا غلام ځان ته قبول کو زید ابن حارث رضی الله تعالی عنہ دا د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها خاندان اغستو هغه دله حبکو او د دو کو سردار ته حبکو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ما خام کې دا کېنولو. زید ابن حارث د دې خاندان عیسوی مذهبي دوی په نصرانی دین باندې، عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په دین باندې د دې زید ابن حارث د دې حارث ټول خاندانو دې کېنول. ورته وی اے زیدا اے د حارث زویا غواړې نه چې آزاد دې کما، ما غلامي زما اختیار دی آزادوم دی. د یو غلام قیمت هغه وخت کې چې نن وخت حسابو کې تقریبا 3 لک روپۍ داغي غلام قیمت برابرې دلو. آزادوم دی تبا آزاد شي. د پیغمبر په کور کې د محمد ابن عبد الله په کور کې غلام ما سره نه خایيږي، فلهذا آزادوم دی. هغه ورته فرمایل زستا په دې غلامۍ باندې فخر کوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ول ما آزاد کړي بس دا خوخه ده. او د دې پلار او خاندان پسې جواب ولېګلو چې راشي که خپل بچي مو بوزي نو ما آزاد کړي، خپل بچي بوزي. تر او حارث دواړه راغلل، اورور او حارث دواړه راغلل، یو د زید اورور پلار دی او بل تر دی، دواړه راغلل. مکه مکرمه کې د حضور علیه الصلاۃ والسلام تاسو وکړو چې دلته یو نوجوان دی او داغه نامه ده محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم یو نوجوان دی او هغه سره زمنګ بچي زید په نوم باندې غلام چا ور کړي هب کړي دی ورته هغه آزاد کړي مونږ ته کورو خای. عزیزانو زما استاد سے پیغمبر دی، هر طرف درته ځکه بیانوم چې نن زما استاد زړه بالکل هغه مینه ختم شوی غریب سړی باندې فقیر سړی باندې او چې زمونږ نه لاندې کار کوي موږ بالکل پاغي باندې فرعونیت کو نه 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 د ځان نه لاندې سړی به عزت او اکرام ساتي، قدر به کې داسې به ته په نظر ګوري لکه څنګه چې موږ ته حضور علیه السلام تعلیم را کړي. تپوس کې زید ابن حارث راغی اورور راغی چا ورته ویلی سو ګوري ورته وی ز محمد ابن عبد الله ګورم، چا ورته ویلی راځي چې لاړ شو حضور علیه الصلاۃ والسلام د شعب بن ابي طالب سره یو د کیکر ونه ده د دې ونی لاندې ناس دی، یو ور سره زید ابن حارث دی، یو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دی، بل بی خدیجه الکبرى رضی اللہ تعالی عنها را روانه ده. کله چې زید ابن حارث ولیدل چې خدیجه الکبرى را روانه ده دی په منډه ورغی داغه نه لو خیر واغستلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته راوللو. بی خدیجه الکبرى رضی اللہ تعالی عنها رخصت شولا، حارث راغی اورور راغی چې ویل دل امام الانبیاء جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپاسې دلو ملمانه دي، یو ته ورغاړي وتلو بل ته ورغاړي وتلو.
بیداغین بعد زید ابن حارث اغم پاسی دلو پلار تی لاس ورکڑلو پلار زان ترا نزدیک کو حارثم جاری او زیدم جاری حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته اولی دلو ورته وی اے زیدا معلومیږي دا چې دا ستا پلار دی. زید ورته سر وخوځول والله زما پلار دی. دا دې څه دی؟ وی دا متر دی. دواړو سره میلاو شو. اته کلنۍ کې زید چا اغسته او خرڅ کړو. تقریبا د ډېرې مودې نه بعد ملاقات وشلو. زید رضی الله تعالی عنہ پلار سره خوا کې ناستو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وتو فرمایل اے حارثہ دادی بچوڑے دے. وہی آو دامی بچے دے. وہی مبارک مشا ما در تخپل بچے ہی بکڑلو زما دخوان آزاد دے د غلامی زنجیر تی ما استلے دے زان سر اخپل کور تبوزئی. حارث راوچت شلو دو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے لاسونه چاپیر کړل. وای من پیسې راوړې دي من ځان سره قیمت راوړې دي چې څومره قیمت ستاپې لګېدلې پیسې دیواله. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی ما ته چا حب کړو والی خپل بچے مونږ آزاد کړلو. زید رضی الله تعالی عنہ خپل پلار وی بچوړیا مور دی په انتظار دا مور دی په انتظار دا ستا په مینا کې نظر تله دے او بچوړیا ما سره روان شه شپه په لار کې راش او بهکو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی خیر دې شپه وکي هغه باندې تلوار وې نزو. زید رضی الله تعالی عنہ چې کله پلار روان کو سزه پوری بیوتللو پلار ته وی اے پلار ما چیرته بوزي ورته وی بچوړیا ځان سره دی بوزما هغه ورته وی وورا والله العظیم زما دی پر رب ذل جلال قسم وی چې د حارث په شانتی سل پلاران جوړ شي والله د جنابی محمد رسول الله د یو اختصر بهم برابر نکما. اے بابا جان زپ مخدی خلان شا ما تعالی رب العالمین دا سے پلار را کړه دے چې د جهان ټول پلاران ته قربان شه. تاسو مینا دا مینا خو زما د محبوب ده چې ما ته را کړه دا فلهذا ذا او الته आवाज کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته आवाज کړي اے ابا جان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته اونلیدل په دویم ځل بیا ورته आवाज کو اے زما پلارا اے زما پلارا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما چې چاته आवाज کړي وای ما چې مخ ورواړو وای د زید په مخ باندې اوخ کې را روانه را منډه کړو ما نه لاسونه چاپیر کړ. ود الله محبوبا ما د ځان نه مسافر کوا زما دی پر رب ذل جلال قسم وی چې ما دستا په شانتی مینا په پلارانو کې د جهان لیدلې نه دا ته زما پلار یو زید زویما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته حارث راغی ورته وی بس چې ما سره نزی مبارک نشه بس چې ته دومره محبوبي او یقینا ستاد اخلاق نه خزم متاثر شم بچ تا سره خوشاله دي ستا مبارک شه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړو او اعلان وکړ مکه مکرمه کې اے خلق وری نن بعد زید تبسوک زید ابن حارث نه وای بلکہ نن بعد به خلق زید ابن محمد وای صلی الله علیه وسلم. دا د نبی علیہ السلام مینا دا شفقت د حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچو سره دومره مینا کولا. یو زری د ابي جهل کور نه یو ماشوم را اوتلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک را روانو پلار باندې وای دا د ابي جهل نږدې خاندانی ماشومو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام را روانو وای دا ماشوم چې اولیدلو وای دا په خورو کې داسې ککړ پکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیږ ته راجخ کو ویني ولو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کور ته بوتلو. بی خدیجه ته وای خدیجه دا ماشوم پاکا سترای کا ګرته نه اوسنده او دې ته خستک ټوټه ته نه چاپې راکا چې زیوالم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غیږ کې نیولو
هغه بار ګرځیدل چیرې ماشوم څه شو لک سات تیر شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک را روان دی. کله چې ماشوم غي کرا واستلو د ماشوم خاندان راغې ماشوم ته لاسونه نیولې دي. اے خدیجه والله زما دی پر ذل جلال قسم وی چې کوم ماشوم ما د کور نه وستلو اے خدیجه هغه ماشوم تخپل پلار راغې خپل مور ورتراله او بچته لاسونه نیول بچي منتغیق تراشا والله چې هغه بچي زما د غیګ نه پلار تلاړو نه مور تلاړلو. ابي جال ظالم راغی زما د غیګ نه ماشوم واغستو دي کوي ورته ورکړلا ورته وی اې د دې ماشوم پلار او مور د دې الګ داسې ساحرانه خبرې دي اسینه چې دا بچي درنه د ځان بچي نکی. اے خدیجه کله چې دا بچي زمانه جدا کړلو نو بچي د مور پغي کې او ماته قتل او جړلیا. والله د حضور علیہ الصلوۃ والسلام تا د 2 منټو ماشوم راغله دي لیکن بلغ غاړه ته خوشاليږي نه بلغيږي ته خوشاليږي نه. اکرم رضی الله تعالی عنہ یو ځل ناستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تی تپوس کئ اے اکرم د خپل یو وخت واقعه دی راته بیان کا. اکرم ورته فرمایل فداک ابي و امي یا رسول الله زما مور او پلار دي تا نه قربان شي هغه وخت به زما کلم هیر نشي چې تا زمونږ د کور یو ماشوم ځان سره بوتلو هغه له جامې اغوستي وي هغه دې پاکړو هغه ماشومه چې کله د پلار او د مور غیږ تراغه هغه ماشوم پلار تر کړلو هغه ماشوم مور تر کړلا او محبوب استاغه ګله ترجیح در کړلا. زما دي په ذات د خدای قسم وی هغه وخت زما حضرت نوتل چې دا محمد ابن عبد الله حق پیغمبر دی. بیبي خدیجه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ډېر خبرې شریکی کړې دي. امام زرقانی رحمت الله علیه وګت سیرت په دې باندې لیکلې او کچره دا واقعا بیانو بیا برانه موضوع پاتې شي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبي خدیجه سره یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام روټي خوړله. بیبي خدیجه نوړې راواغستا د دوه کونو سردار خله مبارک ته یوړه دا سی ورنږدې کړه. بیبي خدیجه چې دا نوړې د حضور علیہ الصلوۃ والسلام خله مبارک ته ورنږدې کړه نو بیبي خدیجه واپس راواغستله به ځان ترا واپس کړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بیبي خدیجه ته وی خدیجه ولی اول درانه زیکا او به درانه واغستله وی اے د الله محبوبا اے د الله محبوبا ما چې کله استخلی ته نړۍ برابر ولا د اسمان د خوانه یو ورنا راغللا. اے د الله محبوبا زما دی نړۍ نتا وشلا زما زړه کې رالل چې یا رب العالمین زما دا نړۍ یا الله د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د برکتا یا الله زما د بدن د پاره یا الله روحانی غذا وګرځوا. بیبي خدیجه وی ما دا نړۍ خلی ته ذکر وړلا چې په دې کې آسماني رڼا پرته وا. بیبي خدیجه ته او فرمایل اے خدیجه زما خلی ته چې ار یو نړۍ راځي الله رب العالمین د اسمان نا رڼا را لېږي د اسمان اوبر را لېږي زما هغه غذا چې زما خلی ته را رواني رب العالمین په آن واحده کې او یا زره کرتی د جنت په اوبو باندې ووینځي. بیبي خدیجه فرمایي والله العظیم چې کوم نړۍ زما خلی ته راغله د حضور علیہ السلام د برکت هغه نړۍ ته دومره خوند او لذت ملاو چې د دنیا بل داسې خوږه نړۍ ما کله خوړلې نه ده. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل خدیجه ته وی اے خدیجه پزړه دې ارمان دی و یا رسول الله کاش چې نن مې د نبی ذو التمر وبسکلې زمي ابوته د نبی ذو التمر وبمي پزړه ارمان دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام زما د لاسا کټوره د ابو اغستلا
حضور علیہ السلام مبارک داس اونیولو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلی مبارکی تا گتا یوڑلا لاری مبارکی پاغی لوخی کی خودلے بی بی خدیجہ فرمائی زما دی پر رب ذوالجلال قسم ہوئی چی زما اغا اوبا چی دا نبی زد تمرنا سلچن تا مزیدار یو خوگیوی ما ورتا او فرمائل اے دا اللہ محبوبا دا سکمالو ما تے او فرمائل اے خدیجہ کہ رب العالمین دا رب العالمین پا دی کلوی راز دے گندے ما چی پارس کی گتا وحلے اگی ابون با رب العالمین دا قیمت پوری شربتون جوڑا ولے قیمت پوری باغ چینی شربت وے نبی علیہ السلام نے چاہتا پوسو کو زمزم کے شفا دا اگی ورطو فرمائل دا برکت زما دے ٹولو الحمدللہ زمزم کے چھ شفا دا برکت دا جنابی محمد الرسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم عزیزانو پشاتو کے چھ شفا دا برکت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ العزیز دا یا ایوہ المزمل قم اللیل دا دی واقعہ با انشاءاللہ را روانی جمعی تک جندو او تعمیر دا بیت اللہ کی چو عظیم فتنہ را غلیوا اگا فتنہ اللہ پاک دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا برکت بانی دفکڑے وا انشاءاللہ را روانی جمعی تبا کہ وقت جندو انشاءاللہ باقی بیان بکو دعاو کی الہ العالمین خدا زمان دٹولو اللہ غٹ اوارو گناہونا معاف کی یا رب یا ارحم الراحمین اللہ دا نبی علیہ السلام اللہ آغا دا عشق و محبت نہ ڈک زندگی اللہ چھ دا حضور علیہ السلام قدم قدم کے واللہ العظیم اللہ دستا رضا پرتوا اللہ منگ دا محبوب سنت برابر کی اللہ دا محبوب اتباع نصیب کی یا اللہ شفاعت دا محبوب علیہ السلام نصیب کی یا اللہ دا حضور علیہ السلام دیدار منصیب کی یا اللہ دا حضور پاک عشق و محبت منصیب کی یا اللہ قبر تچیزو نو اللہ زمان دا ایمان دے و دامو یقین دے جانان بخکار کی گی اللہ یا رب کلچ حضور علیہ السلام وہی حضور علیہ السلام بقبر کی عاشق امتی توئی عاشق امتی تبوئی بچیا تکلیف در باندے تیر شزن کدن کی مبارک دشا حضور علیہ السلام بورتا ابور کی دا حوض کوثر بچیا دا ابوس کا چغاڑ دی تازشی فرشتی برازی تانا بتپوس کئی وہی نبی علیہ السلام بورتا وئی چغگم ورتا مکوئی دا زما دیر محبوب امتی دے ستڑے دے طول ورطا دا سوال پزیبانی ستڑی مشی وکئی اللہ اکبر نبی علیہ السلام سویلو یا اللہ دا طلحہ سر دا سے ملوشا چھ طلحہ تا تخان دے و تا طلحہ تخان دے مانا دا چھ قبر کی پرشتی رازی نو پا دو حالاتو کے رازی یو دا حیبت حالاتو کے او یو دا محبت حالاتو کے یا اللہ منصرہ پرشتی دا محبت حالاتو کے ملاو کی الہ العالمین خدا سمر دوستان چراغلی دی رب کریم اللہ دلرے و نیز دینا خداوند متعال یا اللہ سوک پا گاڑو کے راغلی سوک پیدر آغلی اللہ کریم رب العالمین خدایا طولو تا رب العالمین دخپل و خزانونا لوی خوشحالی ور نصیب کی دعاو کی زمونگا پدے محلہ کی نزدی سومڑی وشو پرون ابل اور زمانانا جس بداوی پلار مرشو دعا ورتو کی اللہ مغفرت نصیب کی نن زمونگا یو بل نوجوان رور ظہور پنم باندے د سلام خان زوی اگا وفات شو اگا دعاو کی اللہ دی مغفرت نصیب کی نور مشران وفات شوی دی دعاو کی رب العالمین زمونگ د ټولو سوک زنانه وفات شوی دی اللہ قبرونه منور کی اللہ نوجوانان مر شوی دی خدا قبرونه منور کی رب العالمین سمر دوستان چراغلی دی دعاو کی د هر چا سره مشکلات دی حاجتونه دی حاضر جمع کی اللہ زمونگ د ټولو حاجتونه د خپل خزانونه پوره کی اورونو دا د حضور سیرت روان دی د بی بی خدیجه الکبرى د کور حالات د نبی علیہ السلام د کور حالات بیانېږي عمره مخه ده کنا سم جواب راکې عمره مخه ده دعا او خلاصونه ورکه یا الله مونږ ته خدایا کال کې سلور عمره را نصیب